مجاهد هلمند کې امریکایانو بمبار نه دی کړی. حکومت زړو ماینونو ته چاودنه ورکړې، خو حقیقت څه دی؟ د سپاروس حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په هلمند کې د امریکایي ځواکونو هوایي برید ردوي او وایي چې هلته زاړه ماینونه په یوه دښته کې د دوی لخوا له منځه وړل شوي دي. تر دې مخکې د ماډرن ډیپلوماسۍ په نوم یوې بهرنۍ نشریې خبر خپور کړی و چې امریکا هلمند کې د وسلو پر یوې ډیپو هوایي برید کړی دی. ماډرن ډیپلوماسۍ د استخباراتي راپورونو له مخې لیکلي چې دغه برید د تېرې اونۍ د چهارشنبې پر ورځ د هلمند په شوراب کې شوی او د افغانستان د سرپرست حکومت د وسلو یوه ډیپو یې له منځه وړی دی. ځینې نورو رسنیو هم د ماډرن ډیپلوماسۍ په حواله دغه راپور خپور کړی دی، خو د افغانستان د سرپرست حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن د شپې ناوخته په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې مجاهدینو زاړه ښخ شوي ماینونه راټول کړي او د شوراب سره په نږدې سیمه کې په یوه دښته کې له منځه وړي دي. هغه زیاته کړې نور هلته کومه بله پیښه نه ده شوې او نه هم کوم هوایي برید شوی. په دې تړاو د ځینو رسنیو تبلیغات حقیقت نه لري. دغه راز د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي یو شمېر مغرضو رسنیو خبر خپور کړی چې امریکایانو په هلمند کې هوایي برید کړی. دلته په ټول هلمند کې الحمدلله تر بشپړ فتحې وروسته هیڅ هوایي برید نه دی شوی. بلکل مطمئن اوسئ. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ځواک د امریکا د ملټري ټایمز رسنۍ په حواله خبر خپور کړ چې امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې هوایي برید نه دی کړی. قدرمنو اورېدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو سره په کمنټ کې شریک کړئ، لایک او چینل سبسکرایب کړئ.